د وزیر محمد اکبر خان زیارت ته وزیر محمد اکبر خان خو په افغانانو کې یو هغه لوی مجاهد ده چې مکناټن یې مردار کړ، مکناټن یې ووژل او د برطانوي ښکېلاک اولنۍ جګړه کې یو د مشهورو مجاهدینو نه و. نو د هغه قبر دلته په مزار شریف کې ده، روضې تر څنګ ده. دی په جلال آباد کې چې مریض وو، بیا په جلال آباد کې یو هندي ډاکټر چې هغه هم برطانیې او د انګلیس په مشوره باندې ورکړل شوی، بیا شهید شو. یې وصیت دا کړی چې ما دلته راوړی. نو ډېر افغانان دلته دغه زیارت ته راځي دي، روضې زیارت ته، خو خبر نه دي چې وزیر اکبر خان دلته مدفون ده. دا د وزیر محمد اکبر خان زیارت ته باید دې ته خامخا خلک راسي ویې ګوري چې هغه لوی مجاهد چې په کابل کې یو ځای د په نوم باندې مسما ده، نو د زیارت ته راغلي وزیر محمد اکبر خان غازي مکناټن چې چا وځلی، په خپله توپانچه باندې یې وځلی. الله دې رحم وکړي.